کم چې اجرتي قاتلان او بدماشانو او هغوی به د پیسو دپاره مرګونه تکول او خلک به یې تښتول، هغه ځای په ځای خواره شو. سلو خان خو ډېر شی دی، د سلو خان انعام به ګټو. دا 3 ورځې دوی منډې تړلې والې، خو نبي علیه السلام یې پیدا نه کړ. سراقه ابن مالک مدلجي دی چې دی نو یوې زه دې په خپله یو قصه خپله کوي، بخاري شریف کې راځي. وی زه یو مجلس کې ناست وم، یو سفر لاندې ناست وم، دا سوچ دی چې یاره مونږ نه خو سړی بچ بچولا. سلو خان خو ډېر لوی نعم دی رانه ګډوډ شو. وی دې کې یو سړی راغی د مجلس ته، هلکه وي د دریاب په غاړه مې یو قاتله ولیده چې روانه وه. څوک و؟ نه ما ونه پېژندل، خو د لرې ځای نه مې دوړې ولیدلې چې په اوښانو سواره دی، دوړې یې الوتې. سراقه ابن مالک خو دیم یو غټ بدماش و هغه وخت کې. وی ما لکه سوچ وکړه چې دا خو کوس دا خلک خبر شي نو ورپسې به لاړ شي، د انعام به رانه هغوی وګټي. وی ما خبره په بل طرف واړوله. وی مې چې نه مړه دا هغوی نه دي. وی چې د خلکو توجه لږه غلې شوه. وی زه خو پوه شوم چې دا نبي علیه السلام دی، ورځم او د انعام به زه ګټم. وی کور ته غلې غوندې لاړم. وی وینځې ته مې وی چې داسې وکړه چې زما د اس ماله بار که او په دې باندې کته مته واچوه او دا مهرباني وکړه چې پلانکي ځای کې ما ته اس ودروه، په دې چې بل څوک خبر نه شي او د انعام زه وګټم. چې نبی علیه السلام مبارک 3 شپې دا په غار ثور کې تېرې کړې. ما ویلي چې د دې میاشتې د سفر په 28 تاریخ د زیارت په ورځ نبی علیه السلام د کور نه وتي و. د جمعې او د خالي او د اتوار 3 ورځې پکې تېرې کړې سره د شپو. 28 په 28 تاریخ وتي و، 28 یو کم 13 او 13 3 ورځې په غار ثور کې تېرې شوې. او د ګل په ورځ باندې د ربیع الاول لومبې تاریخ او د ګل ورځ وه. نبی علیه السلام مبارک د غار ثور نه روان شو. عیسوي تاریخ 622 عیسوي جوړېږي، 622 عیسوي. او د ستمبر د میاشتې 14 تاریخ راځي په دغه حساب. 16 ستمبر 622 عیسوي دا انګریزي تاریخ راځي. مدینه منورې ته قافله روانه شوه. 2 اوښانې خو هغه دي چې کوم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هجرت دپاره اغوښتي دي. په یو اوښه نبي علیه السلام مبارک سور شو، قصوا ورته وایي، او بله اوښه وه په هغې حضرت ابوبکر صدیق او د هغه یو غلام عامر ابن فهیره او ورسره سور شو د خدمت دپاره. او یو د لارې د ښودونکي یو سړی یې په کری نیولی و چې مونږ ته به ته لار ښیې. دا پخوا به قافلې چې کله هم یو علاقې ته تلې نو یو سړی به ورسره په لاره ته چې هغه به ورته لاره رو ګودر ښو، هغې ته به دلیل وی. نو عبدالله ابن اریقط د هغې راهنما نوم و چا چې ورته لار ښودله. یو هغه سره خپله اوښه وه، په خپله اوښه باندې سور شو او د دریاب په غاړه باندې په داسې لار مدینې شریفې ته روان شو چې عامو خلکو ته پته ونه لګي. دی چې کله مدینې شریفې ته روان شو 3 شپې خو دې غار ثور کې تېرې کړې. نو د مکې خلک دې 3 ورځو کې غلي شو، ځکه هغوی ته پته وه چې اوس به نبي علیه السلام مدینې شریفې ته نږدې شوي. هغوی دې نه څه خبر و چې ګنې پیغمبر علیه السلام په مکه کې دا 3 شپې تېرې کړې. هغوی خو یې وتېرې او لرې به تلي. نبي علیه السلام مبارک دی چې ووتل د هغه اوښې وله سهار وختي په نیمه شپه پېشمني راوستی د ټیم مطابق، او هېڅوک ته نه دي خبر. یو حضرت علي ته پته لګي، یو حضرت ابوبکر ته پته لګي، او د حضرت ابوبکر د کور چې کم خلک و هغوی ته پته لګي، نور خلک ټول ناخبر. په لاره باندې دوی روان دي، مزل یې وکړو. یو ورځ دغه مزل وشو، د شپې مزل وشو، سبا له غرمه شوه، یو شواروز نه زیات مزل وشو. نو حضرت ابوبکر نبی علیه السلام مبارک ته وایي چې
د الله رسوله ته هم ستړی شوی مونږ هم ستړي یو لږه غوندې دمه ونه کړو ډېره ښه ده چې ته سورې صحیح که چې دمه وکړو ځکه عربو کې نور ډېر زیات تیز دي ګرمي ډېره تیزه ده وی ما نظر وکړو نو یو مخامخ راته یو لویه تیږه وه غټه بل نه اونه شته او نه بوټې شته د هغې تیږې سورې مې په نظر شو وی مې چې راشه د دې تیږې دا سورې دی او دې سوري ته به زه نبي علیه السلام ته یو څادر خور کم دی به پرې اوده شي یو شپونکی دی هغه سره ګډ چیلی دی وی هغه هم دې سوري پسې را روان و وی ما نبي علیه السلام مبارک ته عرض وکړو چې دا مخامخ سور ډېره ښه ده وی هغه سوري ته مونږ دمه شو او یو څادر مې په هغه شګو د پاسه نبي علیه السلام ته خور کړ او ما هغې ته وی چې تاسو لږ اوده شئ ځکه د یو شوا روز نه زیات پیاده سفر شوی دی د شپې او د ورځې او بې ارام و نبي علیه السلام وی هغې ډډه وواله اوده شو وی زه روان شوم چې څه د خوراک څښاک څه تکل وکړم وی هغه شپونکي له ورغلم ما وی چې هلکه ته څوک یې وی زه د پلانکي سړي نوکر یم او یې سړی ما پېژنده وی ما ورته وی چې ما له به لږ پیرا نه کې وی ډېره ښه ده راشه در به کړم شپونکیانو ته د اختیاره مي وی ما یو لوښي ځان سره په سامان کې وړلی و او د پیغمبر علیه السلام د خاطره مې وړو چې دوی به پرې اوبه څکي یا که ضرورت د خوراک څښاک راځي نو دا به استعمالوي وی هغه لوښي مې راواغېسته وی هغه شپونکي چې کله چیلی لشله نو مې چې لاسونه وسنډه هغه د شګو نه خاورو نه لاسونه وسنډل او هغه لوښي کې ما ته پی واچول وی ما سره یو بتکې و ځان سره مې پکې اوبه وړې وې ولې که په لاره تږي شو اوبه به څکو نو هغه اوبه یخې وې پی خو ګرم وي چې تازه ولوشې او بیا کچه پی خېټې لم نقصان ورکوي نو ما هغه بتکي نه لږې اوبه په هغه پیو باندې واچولې او زور لګېده سیلی وه شګې الوزولې نو ما په هغه لوښي د پاسه کپړه واچوله چې دې کې شګې پرې ونځي عربو کې اوس هم داسې زولي بعضې علاقو کې شګې الوزي د شګې غرونه جوړ شي بهر کیف ترالم نبی علیہ السلام مبارک دغه وخت کې لږ غوندې طبیعت دمه شوی و نو ما پې هغه پیوسکل وی خوشحاله شو مړه مې خوشحاله شو چې نبی علیہ السلام مبارک پیوسکل زه د ډوډۍ کار هم ورکوي او تندم پې ختمېږي مونږ هم وسکل مې چې د الله رسوله نور خو لږ ښکته شو موسم یخ دی اوسه سفر نه شروع کوو ویده چې ځو بیا په خپلو اوښو سواره شو درې اوښان دي او مونږ څلور ملګري یو هغه چې کوم عبدالله ابن ورقط دی کافر دی مسلمان نه دی خو کافرو کې به هم د وعدې پابندي و دروغو نه به یې ځان ساته رانه مخکې روان دی او زمونږ دا دوه اوښان ورپسې روان دي په یو ځو زما غلام عامر سور دی او په بل نبي علیه السلام مبارک سور ما تاسو ته تېره جمعه ویلي و چې څنګه نبي علیه السلام مبارک ووته د دوی په زړونو د کافرانو اور بل شو چې دا خو زمونږ نه بچ بچه ولاړ دا به څه کېږي نو دوی فورا یو میټینګ راوغوښته هغې کې فیصله وکړه چې که پیغمبر علیه السلام چا جمدې راوسته او یا سر راوړه نو سلو خان به د هغې نه کوم چې اجرتي قاتلانو او بدماشانو او هغوی به د پیسو دپاره مرګونه تکول او خلک به یې تښتول هغه ځای په ځای خواره شو سلو خان خو ډېر شی دی د سلو خان انعام به ګټو دا درې ورځې دوی منډې ترړې والې خو نبي علیه السلام یې پیدا نه سراقه ابن مالک مدلجي دی چې دی نو یوې زه دی په خپله یو قصه خپله کوي بخاري شریف کې راځي وی زه یو مجلس کې ناست وم یو سفر لاندې ناست وم دا سوچ دی چې یاره مونږ نه خو سړی بچ بچه ولاړ سلو خان خو ډېر لوی نعم دی رانه ګډوډ شو وی دی کې یو سړی راغی دی مجلس ته هلکه وی د دریاب په غاړه مې یو قاتله ولیده چې روانه وه څوک و نه ما ونه پېژندل خو د لرې ځای نه مې دوړې ولیدلې چې په اوښانو سواره دي او دوړې الوتې سراقه ابن مالک خو دیم یو غټ بدماش و هغه وخت کې وی ما لکه سوچ وکړه چې دا خو کوس دا خلک خبر شي نو ورپسې به لاړ شي د انعام به رانه هغوی وګټي وی ما خبره په بل طرف واړوله وی مې چې نه مړه دا هغوی نه دي دا فلانکي اوس زموږ مخکې تجارت له روان شو دا فلانکي ده دا هغوی نه دي هغوی درې ورځې مزل کړی دی ته چې کوم ځای یادی دلته خو سړی په نیمه ورځ کې رسي هغوی درې ورځې مزل کړی دی ډېر لرې به رسېدلي
او دا فلانکي اوس لاړل د مکې نه څه تجارت ته راغلل وی خلک مې په هغې غلی کړل وی چې د خلکو توجه لږه غلې شوه وی زه خو پوه شوم چې دا نبي علیه السلام دی ورځم او د انعام به زه ګټم وی کور ته غلې غوندې لاړم وی وینځې ته مې وی چې داسې وکړه چې زما د اس ماله بار که او په دې باندې کته مته واچوه او دا مهرباني وکړه چې پلانکي ځای کې ما ته اس ودروه په دې کې بل څوک خبر نه شي او د انعام زه وګټم که خلکو ته پته ولګي زما نه به بل څوک مخکې شي د انعام به هغوی وګټي وی وینځې مې هغه اس بوته او وی زه په دروازه راونوتم چې څوک رانه خبر نه شي کوټې ته وختم او د کوټې په شا باندې نیزه مې په ځمکه ولګول او په هغې کوشوم او پټ ووتم هېڅ څوک خبر نه شي په اس باندې سور شوم او نیزه مې لاس کېده او توره مې غاړې ته واچول او اس مې وزغلم چې هغې کوم ځای خولو حقه ځای ته مې ځان ورسو چې ورسېدم نو نبي علیه السلام و پیغمبر علیه السلام برابر نیغ روان و دغه وخت کې دوی یو ځای کې مونځ کوي د مکې مانځه ته نبی علیه السلام مبارک مطمئن مونځ کوي او حضرت ابوبکر صدیق یو خوا بل خوا ګوري حضرت ابوبکر په ځان نه یارېده د نبی علیه السلام فکر دی ورسره وی چې زه ولیدم نو ما په اندازه پوه شوم چې نبی علیه السلام ته حضرت ابوبکر وویل د الله رسول هغه دی سراقه راغی خلکو پېژنده وی حضور پاک مبارک څه خیره وکړه ما به ونه لیده خو خیره وکړه او زه پوه شوم چې ما ته یې خیره وکړه وی سخته ځمکه وه کانیجنه کلکه ځمکه او وی چې دا خیره وکړه زما د اس دا دواړه خپې په هغه کلکه ځمکه کې لاندې پرې وننوتې داسې به ولکه چې خټئ حالانکې کلکه ځمکه وه او خپې مې دونه لاندې لاړې چې د اس دا سینه ځمکې سره ولګېده بس وی زه خو پوه شوم چې خیرې وشوې وی ما فورا درخواست ورته وکړه چې داسې کار دی تاسو ما ته خیرې وکړئ او زه هم ستاسو په ټکر راوتی ما بس دا مهرباني وکړئ چې ما ته دعا وکړئ چې زما د اس واپس راوځي او زه تاسو سره جوړه کوم بس زه توبه درته وباسم واپس زه موغک به درته نه کوم نبي علیه السلام وی ډېره ښه ده وی چې اس له دې چک ورکه وی چې اس له مې چک ورکه د اس خپې راووتې چې راووتې نو د عربو به پالونه کتل نو ما سره یو بټوه وه یو تیلی او په هغې کې مې غشې چولي او په هغه غشو به په یو لیکلي و لا په بل به یې لیکلي و نعم یو باندې چې دا کار مه کوه یا دا کار کوه وی ما هغه غشو له ومې لقوله ځکه قراندازي کومه نو یې غشې راووته چې کم غشي ته مې وکتل په هغې یې لیکلي و چې لا ګوره دا کار مه کوه وی مې چې غشې خو اجازت ته راکوي خو هلته سلوخان دي غشې یو سوی وی مې بل سوی وی مې چې راشه غشې به خپل کار کوي او چې اس باندې سنګ بیا ورسور شومه او اس مې نیغو چې زه په دوی غزار وکم یو قدم چې اس مخکې شو بیا په کلکه ځمکه کې بیا ننوته وی چې بیا ننوته بیا ما درخواست وکړه چېره ما نه غلطي وشوه او دې ځل له سره واده کوم چې بس زه واپس ځم غږ درته نه کوم خو ما ته دعا وکړې وی بیا ما ته نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې ښه دې اس ته چک ورکوي چې اس واګېله مې چک ورکوه دا سپې راووتې وی راواپس شم څه منځې رالمه نو بیا مې هغه غشي ولقول چې ورږه یاره ګورم سلوخان خو ډېر شی دی او سلوخان ګټم او دوی سره وسله نشته او ما سره خو مضبوطه وسله ده وی چې بیا مې غشي ولقول او غشي مې راوست په هغې بیا هغه راووت چې په هغې یې لیکلي چې لا ورې دا کارونه کې نه به کې وی بیا مې د غشو نافرماني وکړه وی بیا مې اس راواړو ورزغل مې کړې چې ورزغل مې کړې دې ځل له وی د هغه مخکې نه زیاته دغه راوواله او دا خپې په دا ځمکه کې دومره ننوځي چې د اس چغې ووالې او بس ما هلته نیزه او توره په ځای وغورځول مې چې صاحب دا مې درېیم ځل غلطي را دغه نیزه او دغه توره هر څه مې پرېښودل ما معاف کا وی ښه ده موږ معاف کړی وی چې اس مې راوویسته وی مې چې ښه یو چل کو جوړه که اوس ما له امن راکې وی ما ته پته ولګېده چې دا سړی د الله خوښ انسان دی او د هر کله کېدله به الله غلبه ورکوي نو هسې نه د ده د ملګرو لاس کې چې ته ګیر نه شم نو مې چې ما له امن ولیکې نو عامر ابن فهیره چې کوم د ابوبکر غلام و هغه د څرمنې په یو ټوټه باندې امن و امان ماله ولیکه د نبي علیه السلام د دستخط چې ځه ته زمونږ د طرف نه په امن او که کله هم ته زمونږ ملګرو ګیر کړې دا ټوټه ورته ښایې تا ته به څوک غږ نه کوي وایي چې را روانېدمه نو حضور پاک ما ته وفرمایل چې سراقه هغه وخت به دې څنګه افسوس ستا په لاس کې د کسرا د ایران د بادشاه بنګړي وینم او ستا په سر د ایران د کسرا د بادشاه تاج وینم تاج افسوس هغه وخت به څنګه کې دا تاج په سر کې او دا بنګړي په لاس کې واچې وی ما د پیغمبر علیه السلام دا خبره په ټوقه ور واړوله
وی ما وی چې دې وخت کې خو ستاسو دومره زور نشته چې په خپل کلي کې پاتې شي، دا د پردي وطن ته روان یې، او خوبونه د ایران او د کسرا د بادشاه د تاج او د هغې د بادشاهۍ وینې، هماغسې ګورې رونو بیا شوه. دا سراقه څه موده پس پروردګار مسلمان کړ. اوس دغه وخت کې نه، وروستو مسلمان شو. دغه وخت خو دی واپس شو چې واپس راته او کافر به مخې له ورتلل، ځکه نبي علیه السلام پسې خلک ګرځېدل، نو ده به ورته وی دا لار ما کتلې ده، نور به یې غږ نه کو، دروغ به یې نه وی، دا لار ما کتلې ده. نو بس کافرو به وی چې زه خو چې دی واپس شو نو معلومیږي دا چې په دې لاره نبي علیه السلام نشته. نو د پیغمبر علیه السلام دفاع کوونکي خدای وګرځو، د هغه حفاظت کوونکي اخر کې الله وګرځو. د حضرت عمر فاروق په زمانه کې رضی الله عنه زمانه کې د ایران د کسرا بادشاهي فتح شوه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه چې کوم د فوج مشرو د مسلمانانو، هغې ته وی چې ګورې د کسرا کوم ذاتي ساماني دا به ټول ماله مدینې ته رالیږې، د هغه تاج او د هغه بنګړي او د هغه سامان یو شی به نه ضایع کوې، تقسیموی به نه ماله او مدینې شریفې ته رالیږې. هغه سامان یې ټول مدینې شریفې ته راولېږه، او چې مدینې شریفې ته سامان راولېږه او حضرت عمر اوس پرده، نو واپس یې ورته خط ولېږه، وی دې کې څه سامان کم دی، دا پوره کې. هغه استازی بیا لال ایران بلا مزلو چې لال وی حضرت عمر وی چې دې کې بعضې سامان کم دی، هغې چې هغه المارۍ او هغه سامانونه او د محل ولټول، وی او بنګړي پکې پاتې شوي دي، هغه بنګړي پکې واچول، واپس یې راولېږه. وی دا ولې؟ وی نبی علیه السلام د سراقه متعلق ویلي د هجرت په موقع چې ستا په سر د هغه تاج او په لاس کې د هغه بنګړي وینم، نو مې چې بنګړي پکې کم دي، حضور پاک خو دروغ نه وي، دا خو د هغه پیشنګویي ده. حضرت عمر رضی الله عنه په مدینه منوره کې لویه جلسه جوړه کړه، د دنیا خلک یې راغونډ کړل، او سراقه ته ویې راشه سراقه تا خو هغه وخت کې خندا کړې وه چې نن هم درک نه لګي، د خپل وطن کې ځای نشته، او د ایران د بادشاه خوبونه وینې، راشه چې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کړم، او هغه پیشنګویي ښکاره کړم چې هغه ویلي و چې ستا لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي به یو په سر به د هغه تاجي. افسوس چې حضور پاک اوس موجود دی او دی په خپله سترګو لیدلی وی، هغه تاج پوشي ورته وکړه، تاج یې ورته په سر کړه او هغه بنګړي ورته واچول. وی بنګړي خو سرو له اچول حرام دي، د سرو زرو استعمال سرو له ګناه ده، خو دا د حضور پاک یو ارمان دی، لږ سات لې درته اچوم، بیا کوز کو دا ستا دي، دا تاج هم ستا او دا بنګړي هم ستا، لږ سات لې درته. لوی جلسه شو، صحابه کرام ناست وو، وی دا هغه وخت د هجرت په موقع تا ته نبي علیه السلام فرمایلي وو دا دې مبارک شه. څه مخکې چې لاړل دوی نو حضرت زبیر رضی الله عنه هم دغه وخت لا مسلمان نو، د حضرت ابوبکر زوم دی بیبي اسما خاوند، هغه د شام نه تجارت په سفر را روانو، ملګري ورسره و، هغوی دا قافله ولیدله، چې ویې لیدله نو هغه یو دوه جوړې وله ورکړې، یو جوړی نبي علیه السلام له ورکړه او یو جوړی حضرت ابوبکر صدیق له ورکړه. حضرت ابوبکر په دې ډېر خوشحاله شو، ځکه مونږ په یو جامو کې جوړه کې اوتي و د کور نه، هغه خیرنې شوې م وې او ازلې م وې، نو یو جوړه ما ته میلاو شو په دې سفر کې، او یو نبي علیه السلام ته میلاو شوه، وی په دې ډېر زیات خوشحاله شو. مزلم کو یو علاقې ته ورسېدو، اوږې م یو تږې م یو، خو حضرت ابوبکر به خلکو پیژنده، ځکه د تجارتي سفرونه ډېر کړي او پیغمبر علیه السلام چا ډېر نه پیژنده، تجارتي سفرونه یې کم و، نو چې ابوبکر به چا ولیده، هلکه ابوبکر خو نه وی یما، وی دا سړی د سره څوک دی؟ پیغمبر علیه السلام مبارک په یادو، وی هذا رجل یهدیني السبیل، وی دا یو سړی دی ما ته نیغه لار ښیي، مطلب یې دا و چې د اسلام لار راته ښیي، او خلکو به پې دا ګمان وکړو چې نه دا د ځمکې لار ورته ښیي، په دې چل غږ به یې نه کو. یو علاقې ته لاړو ډېر زیات اوږې وو، وی هلته خیمې لګېدلې وې، داسې کچه کوټې کورونه وو، مونږ تپوس وکړو چې دلته د خوراک انتظام شته که نه، وی او دلته خو یو سخي ښځه ده او دا خیمې یو همدې دپاره مقرر کړي دي چې څوک هم په دې لاره ځي نو د مېلمنو خدمت کوي، اوس به دلې یو ګډه چیلې حلاله کړي، اوس به در باندې پیوس کړي. وی مونږ د هغې ام معبد هغه خیمې ته وردن نه شو، چې ورلو داسې کور دی، کچه خیمې هم پکې لګېدلې دي،
مونږ ورته وی چې مونږ میلمانه یو او اوږي یو، مونږ له د خوراک بندوبست وکړه. وی هغې وی چې میلمنو لږ دمه شی، زما خاوند ګډې چیلۍ بوتلې رستورانت له، نو چې کله هغه راشي او ګډې چیلۍ راولي یو چیلۍ به دله حلاله کړم، لږ انتظار وکړئ. وی یو چیلۍ د کور ګوټ کې ولاړه وه، نبي علیه السلام هغه ښځې ته وی ام معبد ته، وی دا چیلۍ چې ولاړه ده، وی دا خو بیماره ده، ناجوړه ده او دې کې نه پیش ته او نه د حلالولو قابله ده. وی حضور پاک مبارک ورته وی چې که ته اجازت کې او زه اولشم. وی هغې وخندل، ځکه دې پی ورکولې او د پیو قابله وه، دا به کور پاتې وه، دا خو د تلو د ګرځېدو نه ده او غولانځ یې اوچه ده، غولانځ کې درک نه لګي او شخوند نه وی، وګورئ ورته. وی نبی علیه السلام مبارک بیا ورته وی چې خیر دی که ته اجازت کې نو زه به ولشم که نه. وی هغې وخندل چې یاره دې خیال و چې دا خو د ګړو چیلو نه نابلده دي. وی ښځه زما اجازت دی ورشه ویل وله، اوچه غولانځ او اوچه چیلی ده، اوچه چیلی کې پیدا کم ځای نه راځي. وی حضور پاک مبارک خپل لاسونه چې د هغې چیلی په غولانځ باندې کېښودل، وی غولانځ یې د پیو ډکه شوه او چیلی یا اوچه بیماره ولاړه وه او یا شخوند شروع کړ او فورا یې خپې ارتې کړې. وی نبی علیه السلام مبارک په خپلو لاسو باندې د چیلی نه پی واغشتل او هغه جام یې دومره ډک که چې د هغه جام نه لږ پی هم څڅېدل. وی په خپله مبارک پی وسکل، وی ویسکل، په مې مسکل، په ملګرو یې مسکل، یو ځل نه بار بار تې پی اخلي او په څومره مونږ څلور ملګري مونږ هم پې ماله شو او هغې ام معبد ځای ورکړل چې ها ته مسکه هم پې ماله کړه او دوه څلور لوښي د کور یې وله د پیو نور هم ډک کړل چې دا کې دی چیلی په پیو او شخوند وی لګیا ده او مونږ پې روان شو. وروستو دا بیا په خپله قصه کوي، لږ ساعت پسې خاوند راغلی دی. وی خاوند یې وی چې زه کور ته ابو معبد یې د خاوند نوم و، چې کور ته زه راورسېدم نو ما په کور کې داسې بل شان سکون او خوشحالي محسوسوله، وله مې داسې بل شان تېر مې چې ښه دی څه چل دی، وله مې داسې باغ دی او خوشحالي وله مې محسوسوي. وی سړیه ته نه خبر یو برکتي ځوان راغلی، څوک و؟ ورشه چیلی ته دې وګوره، ناجوړه چیلی ده، هغه د شخوند وی ښه مزېداره ټیک شوې ده او ته دې غولانځ ته وګوره اوچه چیلی پی کوي او د هغې غولانځ اوس هم د پیو ډکه ده او ټوله قصه ښځې دې خپل خاوند ته وکړه. سړی ورته وایي کوم خوا میدنه میلمانه لاړل او دا څنګه شکلونه وی دا شکل و. وی ښځې معلومیږي دا چې دا هغه هلک دی چې هغه د آخرې زمانې پیغمبر دی او دا هغه دی چې راوتلی د مکې نه او مدینې ته روان دی زمونږ په طرف راغی. یا ښځې ته ایسارول ولې نه، دا خو ډېر برکتي میلمه و، تا ولې نه ایسارول؟ ایسار کړی به دي، ما خو ورته ډېر مینت وکړو خو هغې نه ایسارېدل. بهر کې دغه ابو معبد او معبد ښځه خاوند څه موده پس دواړه لاړل پیغمبر علیه السلام ته په داسې وخت کې چې حضور پاک مبارک مدینه شریفې ته رسېدلې. دی وردل او د نبی علیه السلام په لاس کېښود او خدای پاک مسلمانان کړل. دا یو بله معجزه و. د مکې خلک خو په دې تلاش کې چې نبی علیه السلام به کوم ځای وي چې د ام معبد خیمو ته کله نبی علیه السلام ورسېد نو د جبل ابي قبیس نه یو اواز راوچت شو، یو غیبي اواز و او هغه غیبي سړي به اواز کو چغه به یې واله چې ای خلکه تاسو چې چا پسې منډې وهئ هغه د ام معبد خیمو ته رسېدلی. وی خلکو به د سړي پسې منډې والې چې دا سړی څوک دی چې اواز یې خېږي، خو سړی چا نه لیده او چغې په کوڅو کې خورېدې. هغه داسې ځای و چې دغلته د مکې خلک نه شو رسېدی. اوس دا د مدینې منورې ایریا وه تقریبا. دغه منزله کې رب العالمین د حضور پاک مبارک مدد او امداد وکړ. د مدینې خلکه بهر سار راوتېدل او د غرمې پورې به په لارو کوڅو کې استقبال ته ولاړو چې نن به نبي علیه السلام راورسي، نن به راورسي. ځکه هغوی ته خو پته لګېدلې وه چې حضور پاک مبارک راوتېدی. 3 شپې په غار ثور کې تېرې کړې. هغوی ته خو پته نه وه چې غار ثور کې به 3 شپې تېروي، نو هغوی سره سودا وه. فکر و چې هسې نه خدای مکه لار کې څوک نقصان ورته ورسوي. مدینه منوره کې یو ډېر لوی بدماش و،
د هغه نوم بریده ابن حسیب اسلمي و. هغه د اویو بدماشانو سره د تور او د نیزو سره په لارو کې یو ځای بل ځای تکل کوي. هغه وایي چې ما وی چې د انعام به زه ګټم، او که ماله په ګوتو راغلل نو جمدي به یې نیسم او مکې ته به یې رسوم. خلک دی ولې په مدینه کې استقبال کوي، دی به دلته استقبال کوي او دی به ما مکې ته رسولي، او د اوښانو انعام به مې ګټل. حضور پاک مبارک چې څنګه مدینې شریفې ته رانږدې شو، دغه بریده اسلمي د اویو کسانو مضبوط لښکر سره په لاره کې ولاړ دی. حضرت ابوبکر صدیق پیژنده، د ده سره ملاقات شوی د مخکې نه، وی د الله رسوله بریده دی، او نوم یې مشهور و چې دا خو خطرناک پهلوان سړی دی، ظالم. د الله رسوله بریده دی. حضور پاک مبارک بیا حضرت ابوبکر ته وی ای ابوبکره ما ظنک باثنین الله ثالثهما، ستا په هغه دوست څه خیال دی چې درېیم ورسره ملګری الله دی، او لا تحزن ان الله معنا، اس غم چې ونه کې الله زموږ ملګری دی. بریده په ډېر لوی شان کې مټې وی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرال، او ملګرو ته وی ګیر چاپېره تاو شي، محاصره کې دا کسان وګورې غزار به نه کوي، جمدي به نیسو او جمدي به بوزو مکې ته. نبی علیہ السلام مبارک د اس نه وتره اوښې نه راکوز شو، چې د اوښې نه سنګکوز شو، بریده ودرېده. نبی علیہ السلام ته فوراً تپوس کوي وایي ستا نوم څه دی؟ خو چې دا اواز د پیغمبر علیه السلام د واورېدو نو په بریده باندې داسې راپرپې راغی. حضور پاک فرمایي وی ما له الله داسې روب را کړی دی چې په دشمن زما نه د یو میاشت په مزل لري، بیا هم پې زما الله روب ورغورځوي. چې تپوس یې ته وکړه څوک یې؟ په رپېدو شو، وی زما نوم بریده دی. پکار دا وه چې نبي علیه السلام په اړه کې یره محسوس کړی دی، هېڅ یره یې محسوس نه کړله. حضرت ابوبکر ته وی د هغه نوم نه یې وله نیکفالي واغېشته، وی ابوبکره برد الله عنا عدونا، وی انشاءالله چې زموږ دشمن خدای یخ کړ. برد یخنۍ ته وایي، وی دشمن هم یخ شو. بیا دې تپوس کوي وی د کم قوم سره تعلق لري؟ وی بنو سهم سره. بنو سهم یو قوم و، سهم په عربۍ کې عیسې ته وایي. حضور پاک ته بیا نیکفالي واغېشته، انشاءالله وی موږ له به خدای پاک د نیکۍ او د امن یو ویسه راکړي. وی د کم قبیلې سره تعلق لري؟ وی د اسلم قبیلې سره. اسلم د سلامتیا نه دی. نبی علیہ السلام په دې نیکفالي ونیوله. ابوبکر ته وصلنا بسلامت، انشاءالله وی په خیر راورسېدو، په سلامتیا راورسېدو. چې دا خبرې وکړې بریده نبی علیہ السلام ته ته څوک یې؟ ستا څه نوم دی؟ حضور پاک مبارک ته ځان پټ نه کړ چې دا خو مې دشمن دی او ما ته ولاړ دی. پکار چې دروغ سړی وایي، حضور پاک دروغ نه وایي، رښتیا خبرې کوي. وی انا محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله، زما نوم محمد دی او دا الله رسول یم. خو چې دا خبره بریده واورېدله بس فورا هغه توره کېښودله او نبی علیہ السلام د مخ مبارک ته ګوري، وی ان وجهک لیس بوجه کذاب، ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی، دا د رښتوني سړي مخ دی، او ما ته ته بېشکه رسول الله ښکارې. ته چې څنګه ویې د الله رسول یم، ما ته رسول الله. هغه لښکرې په تمه او یا کسان ناست دي چې راغلي سلی و دا کیسه، بېشکه ته رسول الله یې او زه ستا ملګرتیا کول غواړم، تا تابع کېدل غواړم. بس نبی علیہ السلام ورته کلمه شهادت وخو، د حضور پاک په لاس کې لاس کېښود، وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسلمان شو. چې مسلمان شو اوس بریده ملګرو ته وایي وی تورې موتۍ کې ومنډئ، تاسو مسلمانان شئ. هغه اویام خدای مسلمانان شو. چې مسلمانان شو نو د بریده یو خپله طریقه وه، وی صاحب مدینې شریفې ته چې ته راځې دا خو پردی وطن دی، هسې نه څوک نقصان درته ونه رسوي، نو داسې به کوو چې ته به زما په امان کې مدینې ته را داخل شي. لکه اوس هم چې ته څوک یوې علاقې ته لاړ شي د قبایلو، نو د یو ملک په امن و امان کې وي، نو چې د یو ملک امن ورسره وي نو هغه ته بیا څوک غږ نه شي کولی. ولې بیا هغه ملک وي دا هلکه زما سړی دی، نو ته به زما په امان کې مدینې ته داخل شي، نو چې زما په امان کې نو که تا ته چا نقصان رسو دا به ما ته نقصان وي، غږ به هم درته څوک نه کوي.
حضور پاک پې ډېره ښه ده. نو دې بریده خپل پټکې را کوز کړ او په نیزه کې هغه نیزه چې د حضور پاک مرګ پسې روړې وه په هغې کې خپل پټکې اویزان کړ او د نبي علیه السلام د اوښې مخکې به روانو او هغه پټکې جنده کړې و. هلته به د مدینې خلک سار راووتل او په لارو کوڅو کې به استقبال ته ولاړو او چې کله به نور تیز شو دا 11-12 بجې نو به دې ته پته وه چې دې ګرمۍ کې خو څوک سفر نه کوي که نبي علیه السلام را روانه وي نو یو ځای کې به په دې ګرمۍ کې دمه کوي نو واپس به شو. بیا به سار راووتل غرمه به بیا واپس شو. یو ورځ دغسې د مدینې خلک او پریشان هم دي چې ورځې خو ډېرې تېرې شوې اوسه پورې نبي علیه السلام راونه رسېد خدای مکه چا ورته نقصان نی رسول. یو ورځ دقه د مدینې خلک سار راوتي دي او چې داسې 11 بجې ګرمي شو او خلک خپلو کورونو ته واپس شو. یو یهودي د خپلې قلا په سر بره ناست و هغه چې وکتل یو قافله را روانه ده او ناشنا خلک دي نو هغه فورا یو اواز وکړ یا ابن قیله هذا حظکم ای د قیلې اولاده ای د مدینې خلکه ستاسو بخت مولیده. هغه دی را روان دی چې د مدینې خلکو د اواز واورېد وی ټول خلک را په منډه شو او د پیغمبر علیه السلام مبارک مخې ته راغله چې څه ګوري چې نبي علیه السلام سره 4 ملګري خو دوی خپل دي او د بریده د هغه لویه قافله ده او یو کسان هم ورسره د شاګردانو د تابعدارانو په شکل کې را روان لویه قافله ده. لوی استقبالیه او هرکلی وشو او پیغمبر علیه السلام چې دا اوس کوم ځای کې مسجد قبا ده دې ته عوالي وایي. دا هغه وخت کې د مدینې منورې نه یو 3.5 میله بار علاقه وه. اوس هم بار د لږه غوندې خو د مدینې حدودو کې اوس شامله شوې ده. هغه ځای ته حضور پاک مبارک راورسېد او د ګل په ورځ راورسېد. دا عجیبه اتفاق دی د ګل په ورځ حضور پاک مبارک دنیا ته تشریف هم راوړی پیدایش د ګل په ورځ پیغمبرین د ګل په ورځ نبي علیه السلام ته ملو شوې ده او هجرت چې کله شروع شوی دی دا هم د ګل ورځ وه او چې مدینې منورې ته قبا ته را رسېدلی دی دا هم د ګل ورځ وه او د حضور پاک وفات هم د ګل په ورځ دی. بهر کیفه مدینې شریفې ته د ګل په ورځ راورسېد او دا د ربیع الاول 8 تاریخ د ګل ورځ وه. څوک 12 یادوي خو دا غلطه وایي 12 د ګل ورځ نه راځي او په دې د علماء اتفاق دی چې سفر یې شروع هم د ګل شوی دی او اختتام هم د ګل په ورځ شوی دی. 8 تاریخ دی د ربیع الاول د راتلونکي میاشت دی او 8 ورځې حضور پاک مبارک یو شان سفر کړی دی او 3 ورځې په غار ثور کې تېرې کړې دي نو که هغه 3 ورسره حسابی نو ټولې 11 ورځې جوړېږي او څوک ورسره هغه لومبی د زیارت روم حسابوي د زیارت هغه چې ورسره حساب کې بیا ترې 12 ورځې جوړېږي. دا ډېر لوی سفر دی د مدینې منورې. قسم دی اوس تاسو د خدای پاک بوزي سره ځمه اوس هم چې تاسو سره مدینې منورې سفر ووینئ نو حیران بشئ. په دې ټوله لاره به تاسو ته یو اونه ښکاره نه شي. ځای په ځای واړه واړه بوټي شته دا ازغکي دا واړه واړه 1 لیشته او 2 لیشته واړه واړه بوټي پوټینې دا کیکر یا د پلوسي بوټي دي وړې پلوسي پوټینې داسې پلوسي چې هغې نه لاندې څوک سوري ته نشي کېناستی دی یا د کیکر دا واړه بوټي دي هغه هم دومره واړه دي چې د هغې لاندې سوري نشته چې څوک یې د سوري لاندې کېني او ګیر چاپېره غټې تیږې دي غرونه دي شګې دي او غټ کاڼي دي داسې د اوښ عمره او د سنډه عمره او د اتي عمره غټ کاڼي دي او عجیبه دا ده چې هغې کې خپلې لارې دي ته پکې د ځانه لاره هم نشي جوړولی ځکه ته به یې دا کاڼي چې اړولي دي او په دا میدان کې خواره کړي دي نو په کاڼو کې سړی کې د اوښ او د اتي عمره کاڼي وي په هغې کې سړی قدمونه کم ځای غښتی شي ځای په ځای پکې نری لارې وي او اوس هم چې تاسو ځای آبادي به د ډېره کم په نظر راځي ډېره کمه آبادي به په نظر درځي. یو زړه لاره وه د مدینې شریفې په بدر را تېره شوې وه زړه لاره وه هغه لږه اوږده وه اوس دوی یو نوې لاره جوړه کړې ده هغې ته شارع الهجره نوم یې ښودی طریق الهجره. اگر خلک پې خطا کېږي وي دا د حضور پاک د هجرت لاره ده داسې نه ده دا دوی یو نوې موټروی جوړه کړې ده او نیغه لار ده تګېدل پکې نشته بلکل نیغه اسانه لاره جوړه کړې ده مزل پې لږ یو پوټی کم شوی دی. د هجرت لار د حضور پاک د دریاب په غاړه وه
هغه جدا لاره وه. بهر کیف حضور پاک مبارک دا دومره لوی سفر دا د مدینې منورې وکړ د دین د اعلا دپاره. دا کور یې ولې پرېښود؟ یو سړی په لکې به دا وایي دا کلی ولې پرېښود؟ لکه ډېرو صحابو چې چا هجرتونه وکړل، چا مور او پلار پرېښودل، چا بچي پرېښودل، چا رونه خویندې پرېښودې، کورونه خو د ټولو نه پاتې شو. هغه چې کومې وې چا ځمکې وې په مکه مکرمه کې او د چا تجارتي بنګلې وې منډۍ وې هغه خو د ټولو نه پاتې شو. دا ولې؟ دا رونو د الله د خاطره. هغه عبادت چې کوم الله په مسلمان لازم کړو په مکه مکرمه کې دغه عبادت کولو نشو کولی. دعوت و تبلیغ په مکه کې کولو نشو کولی. نه چاته د ایمان او د اسلام دعوت ورکولی شو ښکاره کولو، او نه مونځ کولو کولی شو، او نه په مکه مکرمه کې دی بانګ ویلی شو. نو اوس هم د شریعت دا قانون دی زما رونو چې یو سړی په یو ځای کې د دین خدمت ښکاره نشي کولی، او کدی د دین خدمت کې را د وجود ته ضرري، یا را د مال ته ضرري، یا را د ښځې ته را د بچو ته ضرري، نو هغه هجرت کولی شي. هجرت تیښته نه ده، ګورې خطا نه شي. د هجرت دا مقصد نه دی چې موږ د کافرو نه تښتو، دا د هجرت مقصد نه دی. حضور پاک خو 14 کاله پکې تېر کړل. بعضې صحابه کرام حبشې ته تلي وو، نبي علیه السلام خو حبشې ته نه و تللی. د هجرت مقصد دی چې دلته زه کولو د دین خدمت نشم کولی، نو داسې علاقې ته ولاړ شم چې هلته کې د دین لږ کولو خدمت وکړم. دلته خپل ملګري نشم بچ کولی، نو داسې علاقې ته ولاړ شم چې هلته کې خپل ملګري بچ کړم. دلته کافر را باندې په لویه غلبه کړي، دلته د کافرو مقابله نشم کولی، داسې علاقې ته ولاړ شم که هلته د کافرو په ما ظلمونه کول، نو کم از کم چې د دې کافرانو ظالمانو مقابله خو کوم. هغه رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مدینې منورې په شکل کې ورکړه. یو موقع کې حضور پاک مبارک فرمایل په جیرانی مقام کې چې کله مکه مکرمه فتح شوه او د حنین او د اوتاس غنیمتونه تقسیم شو، نو د مدینې شریفې خلکو خپل منځ کې سره دا ګونګوسې کوو، یاره وي هسې نه په خپل کلي کې پاتې نه شي. مخکې خو یې کړې د کافرانو دار حرب، اوس خو یې کړې دار اسلام شو، ځکه مکه فتح شوه، نو نبي علیه السلام په مکه کې پاتې نه شي. نو حضور پاک مبارک د مدینې دا ټول خلک را یو ځای کړل په یو خیمه کې، یو تمبو کې. وی تاسو دا خبرې کړې دي چې دې رانه پاتې نه شي په مکه کې؟ وی لولا الهجرة لکنتم امرأ من الانصار، وی که هجرت مقرر نه وي زه به په انصارو کې پیدا وي، زه به مدینه شریفه کې پیدا. او د مدینې شریفې د خلکو او پیغمبر علیه السلام ډېر زیات احترام کو، ډېر زیات قدر به یې کو. وی که خلک په یو خوړ دي او د مدینې خلک په بل خوړ دي، وی زه به د مدینې خلکو سره په هغې خوړ کې ځم. که خلک په یوه دره ځي او د مدینې خلک په بله دره ځي، زه به د مدینې خلکو سره په هغه دره کې ځم. او خاص د مدینې خلکو ته تقریر کوي، وی ای د مدینې خلکو، وی وروستو به داسې خلک بادشاهان به راشي چې تاسو ته به ستاسو حق نه درکوي. وی خیر دې صبر وکړئ، ما سره به په حوض کوثر ملاقات کوئ. صبر وکړئ، ما سره به تاسو په حوض کوثر ملاقات کوئ، او د حوض کوثر د اوبو نه به زه په خپل لاس تاسو سیرابم. واقعي ډېره لویه قرباني ده که. نو مسجد قبا دغې علاقې ته چې ورسېد، نو حضور پاک مبارک هلته خپله تمنا وکړه، ویې دلته یو جومات جوړولو غواړي. ګوره کوم ځای ته چې مخکې ورسې هلته به جومات جوړی، یو جومات جوړو. نو یو صحابي کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغه ورته خپله ځمکه وقف کړه، هم بختورو داسې ځمکه یې وقف کړه چې حضور پاک په جومات جوړ کړه د ملګرو په مشوره. اوس هم یو ډېر عظیم الشان جومات دی مسجد قبا. دا حاجیان چې لاړ شي ځي 2 رکعاته نفل پکې کوي، چې 2 رکعاته نفل په هغه جومات کې چا وکړل، الله پاک په 2 رکعاتو نفلو د عمرې برابر ثواب ورکوي. لوی جومات 14 څلېرویشت ورځې په قبا کې تېرې کړې، د هغې نه پس حضور پاک مبارک مدینې شریفې ته راغی. ورونو تاسو خپله اندازه ولګوئ دین څونه په لوی تکلیفونو راغلی. څوک به یوې ورځې له خپل بچي پرې نه دي، یوې ورځې له به څوک خپل کور پرې نه دي. کورونه او ځمکې څونه قیمتي شوي دي، او حضور پاک او صحابه کرامو د دین د خاطر خپل وطن، خپل کور، خپل ځمکې هر څه قربان کړل او مدینې شریفې ته ورسېدل.
هر څه پرېښودل. کور به هم خپل کار کوي، ځمکه به هم خپل کار کوي، بچي به هم خپل کار کوي، پلار به هم خپل کار کوي. په بدر کې د کافرو سردار عتبه دی، عتبه دا د ټولې مکې سردار دی، د ابوجهل نه غټ سردار. او د زوی دی، د عتبه زوی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری. د مدینې چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی و، هغوی له به یې دمکۍ ورکولې، نه پرېښوده. وی تاسو زمونږ دشمن لامن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکول. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې، هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغوی به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لا د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېروو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که او هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې و هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغوی به یې پاککلو تړل. ډېر انتهایي ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو، راتښتېدل به. د مسلمانانو چراګاه و، هغې کې به څاروي څرول. قرد ابن جابر فهري دیلاو او هلته چې د مسلمانانو څاروي اوسې مړه کړل، څې ترې راوتښتول، او چې کوم په هغه درمن کې بوس یا نور کوم سیدونه و، هغې ته یې تیلې ورته که هغې ول وسوځو. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کوم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل او به یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ورته پرېښو، مکه مو ورته پرېښو. خلک وایي ویله نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ورته پرېښوده، کورونه مو ورته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه مو ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندان یې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور هم ورته پرېښو. او تلالو بیا په قلار نه پرېږدي، دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې د دې ظالمانو نه مونږ په څه ځان خلاص کړو. نو د مدینې نه د مکې نه به شام ته دوی تل، مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبی علیه السلام دا سوچ وکړو چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله وله ډوډ کړو، خو لږ به ویریږي دوی به ویریږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي، او د دوی ټول تجارت خو په شام و، نو که او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي، نو موږ به غنم د کمي، زمونږ خوراک به د کم ځای نه، او زمونږ تجارت په مکه کې خو بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته، نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لا په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره، خو چې نبي علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد، نو دا قافله تې شام ته وتې وه. نو پیغمبر علیه السلام سره د صحابه واپس راغله. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تلې ده، واپس را روانه ده.
نو بیا ورته نبي علیه السلام سره د ملګرو ووت و اتفاق ده د خدای خوښ هم داسې وه چې دوی سینګ میدان ته ورسېدل نو قافله تې د لارې نه وتې و واپس مکې ته رسېدلې وه دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی بیا نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې ودرېږه په دې یو حمله کوو چې دوی ویرېږي موږ نه ملي شي خو چې نبي علیه السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده نو واپس رالل بیا ورته پته ولګېده نبي علیه السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي نو نبي علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه بې ځای چې د قافلې پسې دی د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو پوټۍ یې راوځوي چې دوی مونږ نه لږ په قلار شي مونږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښوده بیا په قلار نه پرېږدي مدینې ته راپسې راځي او زمونږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زمونږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي نو نبي علیه السلام تیاری و دې درمیان کې تاسو ته مه چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره و هغې له به یې دمکۍ ورکولې هغه هم نه پرېښوده چې تاسو ولې زموږ دشمن له پنۍ ورکړې ده نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و دې لاړ مکې مکرمې ته نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه دواړه غټ غټ تاجران دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ به زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو امیه ته وایي اشنا زه خو طواف له راغلی مو د بیت الله طواف کوم امیه ورته وایي داسې کار ده هغه ورځې دې لاړی نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او ته هم د مدینې سردار یې زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي لکه تاسو زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده اوان هم ورکړې دي نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک درسره جګړه ونه کړي وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک کودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته وی نه راخت چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه چې چا نه یریدلو مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل مخې له وله ده د سعد ابن معاذ ته وایي د صحابي ته لکه څنګه بېغمه زمونږ په کلي کې ګرځې او زمونږ دشمن لم امن ورکړې او ته دلته بېغمه ګرځې ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړه افسوس کې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوې تا ته مې چل کولی سعد ابن معاذ کو هم د او د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار و هغه چې ته دا خبره زغملی شوه هغه ورته وی ابو جهل په قلار کې نه ابو جهل نو کل عمرو ابن هشام په قلار کې نه ما له دمکۍ دلته مه راکوه که تا زه د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړه یا به خورې سسکې به څه دواړه سره ګرم شو چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار که نو دې میلمه ته وایي دې صحابي ته سعد ابن معاذ ته هلکه وایي ته خو زما دوست دی وګورې دا ابو جهل دا زمونږ سردار دی په دا آواز مه وباسه
دی خو زما د مخه تا ته غږ نه کړ خو د څه له چغې راوباسې وایي ښه زما او ستا تعلق دوستانه ته هلته ما سره راځې د تا سره نو تا د دې خپل کلیوات پاره وپوځه دې پرېښودم وایي ته خو په قلار کښېنه امیه ته وایي وایي ستا متعلق خو نبي علیه السلام ویلي دي چې امیه به مو وجه تا خو نه پرېږدو خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو ښځې ته وایي ښځې وایي ته خبرې وایي هو څه وایي هغه مېلمه د مدینې راغلی و د هغه د ابوجهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابوجهل مرسته وکړه هغه وایي چې نبي علیه السلام و چې مونږ به امیه وجم والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چېته دروغ نه وایي اخو رښتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتلي چې ما به وجلي بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دی وی قریب و چې اودسماتې ته تللی وي دومره یره پرې راله ښځه ورته وایي مړه مه یېرېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بال څه له یېرېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره یې د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورغلم دا مې دې پورې درته وایي چې د مدینې خلکو له مې دا دمکې ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبي علیه السلام په 14 د رمضان په 2 هجرۍ کې صحابو سره میټینګ وکړو ځای کې ځو خو موږ هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکوو چې دا کافر مونږ نه قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه دی هم او که څوک نه دی هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه نو بعضې صحابه کرام ووتل او بعضې یو څو کسه پاتې شو دي چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان ووتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې له مدینې ته اوبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان وغې واپس کړ وی تا والت حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه دیم واپس کړ عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه دا واړه صحابه کرامو اسید ابن خضیر رضی الله عنه دی واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابي وقاص په جلا شو چې نبی علیه السلام واپس کو نو پیغمبر علیه السلام هغه له اجازت ورکړې راځئ چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا ورته وي هلته نبی علیه السلام سره صحابه ورسېد نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دی ولېږه وی ته ځه مدینې ته ته د مدینې امیر شوې تر څو چې زه نه یم راغلی زما قایم مقام به دی دی واپس کو او قافله او 2 جاسوسان یې کولېږه د یو نوم حضرت بسبس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدي رضی الله عنه دا دواړه یې ولېږل وی تاسو لاړ شئ او د قریشو د هغه تجارتي قافلې موله جاسوسي معلوماتو کې چې دا کوم ځای را روانه ده موږ یې کوم ځای مخه وو دا دواړه یې دلته ورسو د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا ورته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه 2 جاسوسان راغلې د نبي علیه السلام چې کوم 2 جاسوسان هغې پیغمبر علیه السلام ته وی صاحب وی د قریشو د تجارتي قافلې د مدد دپاره د ابوجهل لښکر را روان دی نو نبي علیه السلام دغه ځای کې صحابو سره مشوره او د ابوجهل لښکر ولې څنګه را روان ابو سفیان ته پته ولګېده هغه تجارتي قافلې مشر چې ما زما دپاره خو مسلمانان راوتي دي چې تلم شام ته ترې بچ شم اوس واپس چې ځم نو راوتي دي نو هغه یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاري هغه له یو تیز اوښ ورکړه وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت د ابو سفیان هغې زه رالیږلې هغې وایي چې زموږ مدد له روزې مسلمانان پر موږ حمله کوي او دا دامره تجارتي قافله وه چې د مکې د هر کور مال پکې و چا به څوک به پخپله تل چا به بل له مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه منې
هر چا مال پکې ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روزې مدد لو که رو نه وتی نو موږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کوي نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغوی به دا قانون و چې هغوی به خطرناک خبر و نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه سهار به څادر به یې اوچت که او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع دې زمزم ته ابو سفیان وی ته به دا چلو کې چې ته به دې د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ترې بیږي او د څادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلک به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده نو خلک به دلې په منډه راولي نو دې زمزم همغه چل وکړه د اوښ دا پوزه یې زخمي کړه هغې نه وینې بېدې او جامې یې وویستې ابه یې د سر نه تاولې نو چې خلکو کتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ده ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولېږي ابو جهل لښکر تیار اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي چې نبي علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردار و ابو جهل په دې سردارانو ګرځېده چې دا مشران راغونډ کړه ملکان به په خپله